دا ډیره مهمه ده، موږ تاسو باندې دا لازمي ده. اول 4 تکبیر دی په دې کې. د دې نه مخکې لوی مشکل زمونږ عوام ورونو ته بعضو خلکو جوړ کړی وي د نیت، او دا په یوګدا پړپړه ورته وایي چې د ټول مونځ هغه نیت ګران دی. هغه طریقه صحیح نه ده عزتمندو. صحیح طریقه دا د نیت همدقه نیت دی کوم چې د فرض مونځ دپاره موږ نیت کوو، د نفلونو دپاره موږ نیت کوو. مړه کېښوستل شو، جنازه ودرېږي، دقسې به زړه کې راولي چې دقه ورور مسلمان دی او یا خور مسلمانه ده، په دې باندې زه جنازه کوم، دقه نیت دی. ټیک شو. بیا به الله اکبر امام وکي. امام چې الله اکبر وکړو ته به الله اکبر وکي. نو د دې نه بعد به داسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین پورې به وي. یو صورت به هم سره وي، قل هو الله احد دی ویله، انا اعطیناکم چې مختصر صورت هغه به سره وي. امام به الله اکبر کوي، الله اکبر چې بیا وکړو ته به الله اکبر وکي. ټیک شو. هغې نه بعد به بیا درود وي، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. هغه درود کوم چې موږ په دې مونځ کې وو دقه پکې ویل کېږي، دې کې زیادت کمیه پکې هېڅ هم نشته دی. دا چې ویل د دې نه بعد دریم تکبیر امام کوي، الله اکبر، ته به هم الله اکبر وکړو. بیا دعا وایي. ډېرې دعاګانې د هره دعا سړی ویلی شي، خو چې کومې دعاګانې نبي صلی الله علیه وسلم نه نقل وي هغه ډېرې افضله وي. یو په هغې کې مشهوره دعا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. دا دعا دا یاده که عزتمندو. دین نور یسانی مشته، خدا مشهور ده که ده شدیر مسلمانان یادوی. دا یاده که لگ یاده که یاده بمشی. د دین بعد به امام الله اکبر سلورم الله اکبر کوي، تاسم الله اکبر وکي، بیا سلام اړی. خو دې دعا کې بله مهمه خبره دا ده چې ډېر رون ته یاده نه وي. نو که دا یاده نه وي دا مهمه خبره ده، دا فرض او لازمي نه ده چې دا به خامخا ټوله وي. کوشش وکړه چې ټوله یاده کړې، خو ټوله یاده نه کړه، دونه یاده کړه اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا. دا اسان یعنی څو چې مې یادو هغو نه ویوه، خو نور هم کوشش کوه چې یاده کړې، خو جنازه مفرده او دغه صحیح نبوي طریقه